تورې دې سترګې سپینه خوله ښایسته دي زنه تورې دې سترګې سپینه خوله ښایسته دي زنه یو وړوکې جینې چینار دیونه یو وړوکې جینې چینار دیونه تورې دې سترګې سپینه خوله ښایسته دي زنه تورې دې سترګې سپینه خوله ښایسته دي زنه یو وړوکې جینې چینار دیونه یو وړوکې جینې چینار دیونه سپینې خولې کې ما دې وایا چې سر مې درکړم باقیدار به څومره شمه چې سر مې درکړم باقیدار به څومره شمه یو وړوکې جینې چینار دیونه یو وړوکې جینې چینار دیونه تورې دې سترګې سپینه خوله ښایسته دي زنه تورې دې سترګې سپینه خوله ښایسته دي زنه یو وړوکې جینې چینار دیونه یو وړوکې جینې چینار. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو ډیرو سپېڅلو غښتلو ویاړلو پښتنو افغانانو رونو خویندو زیم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ کې د لوی پښتونخوا غږ شاملوم. نن بیا د یوې نوې څېرې نوې نامې او نوې خپرونې سره راغلی یم د ښایسته پښتونخوا ښایسته ریګي ماډل ټاون ته. دلته د خټکو د خاندان د لوی خوشحال خټک نوسې د اشرف خان هجري نوسې د پریشان خټک او پردل خټک د کور یو داسې سپڼ کې اوسیږي چې د هغوی د فکر نغرې تود ساتلی دی چې د هغوی د پښتو لړ او لړلیک یې مخکې بوتلی دی چې د هغوی د سوچونو یون یې جاري ساتلی دی. دا سپېڅلی او دا ښاغلی پښتون آباد حسن خټک نومیږي. زما په خیال تاسو یې ډېر ښه پیژنئ. آباد خټک د پښتو په ډېرو ښو او نوموړو شاعرانو کې یو دی. آباد خټک ټول عمر عملي پښتو کړې ده. تنظیم سازه پښتون دی. تنظیمونه یې جوړ کړي هم دي او تنظیمونه او تحریکونه یې بیا چې پکې بغاوتونه پیدا شوي دي وران کړي هم دي. هغه د خپل ځان په ځای خپله پښتو مخکې وړې ده. د خپل ځان په ځای نور شاعران نور ادیبان پوښ کړي دي. نو نن د آباد حسن خټک سره ستاسو غږ شاملوم او د پښتونخوا په غږ کې د هغه اواز راوچتو. ما سره اوسئ. خټک صاحب ستړی مشي ستړی مشي. دا د مرشه بچاجي ډېر خوشحاله شوم
تاسو زما د نوي کور ته تشریف راوړو، زما د کور مو بختور کو. دا زما دپاره ډېر لوی د اعزاز خبره ده چې سیدان زما کور ته ډومبۍ انټري چې کومه ده هغه سیدانو وکړه او ته زما ډومبنی مېلمه یې په دې کور کې. دا زما دپاره ډېره د عزت او د اعزاز خبره ده چې دومره لوی شاعر، لوی ادیب چې د دنیا جهان سیلګرم دی او د ډېرو کتابونو مصنف هم دی. دا خټک صاحب ستا حسن نظر دی او دا ستا اعلی ظرفي ده. تاله په خپله خدای پاک یو نوم یو مقام درکړی. دا کور دی جوړ کو نو ریټایر شوې پیسې دې د کمه کې څنګه چل دی زه په دې خبره پوه نه شوم. ډېر ښایسته ځای کې دې کور جوړ کو او ډېر ښکلې بنګله دې جوړه کا، پنشن دې واغېشتلو، که کلي نه دې ځان خلاص کلو ځکه چې کلي نه خو ځان خلاصول نه پکار. دا خټک و هغه په دې باندې مې پوه کا. بچه جي کلي نه خو خلاصی نشته. کلی خو زمونږ بنیاد دی. زمونږ هلته کې د مشرانو اډوکې دي. هلته زمونږ زما مور پلار اوس هم په کلي کې دي. خو دا کور ما داسې جوړ کو چې زه په 2018 کې ریټایر شو. ریټایر خو نه ښکارې ځکه او که نه دا ویښته تورې دغه خبره راته ټول خلک کوي. زه چې کله خپل دفتر ته هم لاړ شم نو هغه ماته وایي چې یاره تا سره ډېر زیاتی شوی دی، ته اوس هم لس کاله نوکري نوره کولی شې. بهرحال ما چې پنشن واخیستو نو پېښور کې یو کور ډېر ضروري دی. پېښور زه د ټولو پښتنو ته کله کله یم چې دا پېښور د پښتونخوا سر ښار هم دی او د پښتنو دارالخلافه هم ده او د شملو مشهدو خوره ده. نو پېښور سره رابطه هم ضرور ده. کور خو پکار سړی نشي اخیستی، دومره ګرانه شوه پکې، خو پکار دا ده چې رابطې ورسره مضبوطې شي. زمونږ خدای دې وبخي زمونږ ترونه پروفیسر پریشان خټک صاحب، پروفیسر پردل خان خټک صاحب، دوی پېښور ته راغلي وو. بیا مونږ هم پېښور ته راغلو. نو پېښور سره زمونږ داسې مینه ده چې مونږ ته دا نه لګي چې پېښور زمونږ خپل کلی نه دی، زمونږ خپل کور نه دی. بچه جي ته زمونږ د ډېرې مودې ملګری، د 35 سال د 15 کالو ملګری خو زما د مشرانو تا سره ډېره زیاته مینه وه. ته به راتلې، هغوی سره به کېناستې پاسېدې، هغوی سره به د شعر و ادب خبرې کولې، هغوی سره به د کلي ولس خبرې کولې، یعنې په هره موضوع به تاسو خبرې کولې. نو تا ته دا ډېره ښه معلومه ده چې د پېښور سره زمونږ مینه چې کومه ده دا لکه د مور سره چې سړی څومره مینه کوي داسې زمونږ د پېښور سره مینه. نو دا یې بنیاد و چې پېښور موږ پرېښی نه شو. نو ما دا کوشش وکړو چې دا کور زه دلته پرېږي ماډل ټاون کې جوړ کړه. دا یو ډېر ښه ټاون دی، ویل پلان ټاون دی، سرکاري ټاون دی. نو دلته کې خلک سړی لږ داسې په سکون وي. باقي بختور او مبارک ډېر ښه کور دی، ډېر ښه پرسکونه او ډېر ښه شاعرانه ماحول دی. خټک صاحب د دومره لوړو تورو غرونو نه راغی، د لواغر د غرونو نه دومره سفر دی وکړو. بیا پکې د صوبه اسمبلی چې د دې ټولې صوبې زړه دی او دې اسمبلی صرف لیدو پسې د خلکو زړونه درزېږي. په اسمبلی کې یو ښه ځای ته ورسېدی، یو ښه کورسۍ ته ورسېدی. دا سفر څنګه دومره په اسانه وشو که په ګرانه وشو؟ ځکه چې د دې علاقو دا خلک چې دا کم د اسمبلی سره جوخ دي، دا خلک تعلیم نه کوي. تاسو تعلیم کولو او لکه چې څنګه معلومه د خټکو همیشه خپل صلاحیتونه او خصلتونه
او عظمتونه دنیا ته ښکاره کړي او ښودلي دي. دا سفر د څنګه وکړلو؟ بچاجي چې رښتیا خبره درته وکړم، دې کې هېڅ شک نشته ده چې لواغر د دې ځای نه څه 200 کیلومیټره خوا و شا کې پروت دی د پېښور نه. بیا د ټولو خټکو خوشقسمتي دا ده چې په خټکو کې د لیټریسي ریټ چې دی دا په ټول پاکستان کې د هریپور نه نیم خبر چې هریپور مخکې دی او که کرک مخکې دی، خو یا به یو مخکې وي یا به بل مخکې وي، خو په دې دوو ضلعو کې لیټریسي ریټ د ټول پاکستان نه زیات دی. بیا زما خو ذاتي دا خوش قسمتي وه چې زما خو مشران دلته پېښور ته راغلي وو، تکلیفونه خو هغوی تېر کړي وو. موږ خو په تیاره راغلو لکه د بادشاهانو راغللو او په بادشاهۍ کېناستو. خو بهرحال بیا داسې نه ده چې ګنې دا خبره ډېره اسانه وه. موږ پکې د ایجوکیشن دغه برداشت کړي دي، ایجوکیشن مو کړی دی، بیا مو لږه ډېره بېروزګاري هم تېره کړې ده، خو هغې باوجود الله تعالی فضل وکړو دغه دنګې مړۍ ته ورسېدو. او د دغه دنګې مړۍ یو داسې مزیدارو خلکو سره زما واسطه راغله چې هغې کې د شعر و ادب خلک هم وو، په هغې کې ټیپیکل بیروکریټ هم موجود وو، خو دا یو شی پکې و چې ټول محبتي وو، محبت پکې و. په هغې کې دا هم نه وه چې د صوبایي اسمبلۍ ممبران دي هغه زموږ نه ځان زیات شمارلی. موږ سره بالکل داسې مینه کړې ده لکه چې موږ یو برابر وو. ارباب سپورامان غوندې شاعر او ادیب د دې صوبایي اسمبلۍ سپیکر پاتې شوی دی. زه خو یم دغه دور دغه وختونه به ډېر ادبي وو، ځکه چې دلته مونږ خلیل اولسي ادبي جرګه جوړه کړې وه، ما او ارباب صاحبو. دارنګ نور هم بیګم نسیم ولی په خپله ډېره علمي او شاعرانه ذوق لرلو. دارنګ ممبران چې تاسو سره هلته پاتې کېدل، بیا ستاسو یو ډېره لویه لیبرري هم ده په اسمبلي هال کې. بچاجي زموږ خوشقسمتي دا ده چې موږ داسې خلک لیدلي دي، دومره که په کور کې او که په اسمبلی کې. ځکه چې په کور کې چې موږ د پاکستان صدر هم لیدلی دی چې راغلی دی، وزیر اعظم هم لیدلی دی، ګورنران هم لیدلی دي، ممبران هم لیدلی دي، های کورټ ججان هم لیدلی دي، یعنې د هرې شعبې سره متعلق خلک موږ لیدلی دي. بیا چې زه اسمبلی ته لاړم، په دغه ځای کې د ارباب صاحب الرحمن غوندې یو ډېر ملنګ سړی، ډېر ملنګ سړی چې هغه سره زموږ هېڅ قسم ته تکلف نه و. هغه ته به که موږ څه وخت یې ورتلو، څه خبره مو ورته کوله، ارباب صاحب به په خندا او ډېر په عاجزۍ هغه نه صرف زموږ هغه خبره منله، بلکې ډېر په خوشحالۍ به زموږ استقبال هم کوو. او بیا به ورسره کله نه کله چې مونږ د شعر و ادب خبره کوله، بیا به هغې کې خو به ډېر خوشحاله وو. خټک صاحب د اسمبلي حال ته چې زه کله هم درغلی یم او تا میلمه کړی یم، یا به ارباب صاحب اکثر زه میلمه کولم او د اسمبلۍ اجلاسونه به ما ټینډول. ستا هم دغه یو لباس دی او دومره لوی ځایونو کې هم دغه د پښتنو په لباس کې ته هلته هم ناست یې او هلته هم ګرځې. اوس خو ګرمي ده، د ما په خیال واسکټ باندې دی، واسکټ هم اچولی وي. دارنګې هغه خپل کلتور دی پکې ساتلی دی او برقرار دی ساتلی دی. بچاجي خپل کلتور نه سړی بهر نشي وتی. نه ډېر سړي وتلي دي، پښتانه خو وایي چې لږ ښه شي نو فارسي شروع کړي. مړه خېټه که نه وځي، ډېر خلک وځي که نه مړه خېټه چې لږ دغه شي. ډېر خلک وتلي دي، ته څنګه ونه وتې؟ بس دا به زما په فطرت کې دا خبره شامله ده چې زه په خپل لباس په خپل کلتور باندې ډېر نازېږم. ځکه چې وایي چې د کلي وځې د نرخه مه وځې. نو کله چې هر څوک یعنې پښتانه چې چېرته هم تللي دي، زما دا خیال دی چې هغوی زیاتره خبره کوم، دا هم ستا خبره بالکل درسته ده چې اکثر پکې ډېر خلک پکې وتلي هم دي د هغه نه،
خو پښتانه چې شرط تللی دي هغه په خپل کلتور کې هلته هم ساتلی دی. لکه زه سعودي عرب ته لاړم په 2008 کې لاړم عمرې دپاره. هلته زمونږ چې څومره پښتانه وو هغوی یو خو زما ډېر شاندار استقبال هم وکړو او دعوتونه به یې کول او دعوتونه به یې داسې کول چې هغه به د خپل کلچر عین مطابق کول او جامه به هم هغه وه چې کومه به دلته په پېښور کې یا په کرک کې مونږ لیدلې وه. او بیا یې هلته کې دومره درانه مېلمستیا بیا په دې مقدسو مقاماتو باندې دغه کېدل به نه لکه وار به یې نه موندو. چا به وایي چې زه به یې بوځم، چا به وایي چې زه به یې بوځم. نو ما دا محسوسه کړې ده چې پښتون چې چېرته ځي هغه د پښتو سره ځي. عباد حسن خټک صاحب ډېر ښایسته شاعرانه بلکې عاشقانه ماحول کې د ژوند دی. په دې روډونو او په دې ښایسته ښایسته لارو واک کې د مازیګر یا د ماښام شاعران خو د مازیګر واک نه کوي. زما په خیال شاعران د شپې ګرځي، عاشقان وي. دا شاعرانه ماحول کې غزل لیکي، څنګه یې لیکي، میاشت کې یو غزل لیکي، هفته کې لیکي، شاعري څنګه کې، ځکه چې ماحول درته جوړ دی که نه؟ بچه جي بعض اوقات خو داسې وشي چې ډېر زر هم کېږي او بعض اوقات کافي د مصروفیات داسې شي چې کافي وخت داسې موقع جوړه نه شي چې غزل جوړ شي یا نظم ولیکل شي. خو په هر حال اکثر کېږي. دا د الله فضل دی په ما باندې. دا ځکه چې زمونږ خو ټول ژوند په دغه کې تېر شوی دی، په د شعر و ادب کې تېر شوی دی. او بل دا داسې ماحول چې وي دې کې خو ډیفینیټلی سړی څه نه څه غزل لیکي. تا ما ته وسویل چې ما یو غزل لیکلی دی. او جي لیکلی دی ووایه چې لیکلی چې دا د پښتونخوا د غږ ملګري واوري تازه. دا یو غزل به تاسو سره شیر کم او دا تازه غزل دی. تازه مبهم غوندې تصویر وې مکمل مې کړې که نه. واه 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 ډېر ښه ردیف کافیه کې مبهم غوندې تصویر وې مکمل مې کړې که نه. د مینې په مسلک مې کړې بدل مې کړې که نه. واه مبهم غوندې تصویر وې مکمل مې کړې که نه او د مینې په مسلک مې کړې بدل مې کړې که نه. واه یو ساز مې در لساس کړو د زړګي د درزېدو نه. یو ساز مې در لساس کړو د زړګي د درزېدو نه. ټپه مې کړې نغمه مې کړې غزل مې کړې که نه. ټپه مې کړې نغمه مې کړې غزل مې کړې که نه. مهرباني بچه جي. شیندلې د ګلاب په شانتې پاڼې پاڼې پروت وې. شیندلې د ګلاب په شانتې پاڼې پاڼې پروت وې راټول مې کړې د خپلو زلفو ګل مې کړې که نه. او ساده غوندې سړی وې. خټک خو هم ساده دي. ساده غوندې سړی وې چې په ما باندې مین شوې. ساده غوندې سړی وې چې په ما باندې مین شوې. شاعر شوې د بابا د پټکي ول مې کړې که نه. واه ساده غوندې سړی وې چې په ما باندې مین شوې. شاعر شوې د بابا د پټکي ول مې کړې که نه. او سقراط وې تا خو ځان ته ډېر هوښیار کېدلې. سقراط وې ته خو ځان ته ډېر هوښیار کېدلې. اوس وایه چې په یو خندا پاگل مې کړې که نه. او سره د زمانې د رواجونو بندیزونو. سره د زمانې د رواجونو بندیزونو سنگار مې کړې په سترګو کې کاجل مې کړې که نه. آخري مقطع ده چې آباد وې که د یاد شي. آباد وې که د یاد شي د دنیا د محفلونو. آباد وې که د یاد شي د دنیا د محفلونو. بیزار مې کړې
د هر چا نه را خپل میکړې که نه. ډېر خټک صاحب زما ستا نوم ډېر خوښ دی. آباد یو د آباد الټا ورانی وي او ستا د ذهن آبادي، ستا د ذهن شعریتي، د شعر خیرازي، زما په خیال دی باندې ستا د نوم د اثر ډېر زیات شوی دی. مهرباني جي بچه جي، ما یو شعر و چې نن هم هغسې آباد یم چې لا څو کاله پخوا وم. نن هم هغسې آباد یم چې لا څو کاله پخوا یم. ته ابس شوې مروره، ته له ما هسې خفه یې. ډېر ښه خټک صاحب ډېر لوی خاندان کې د ژوند دی او ډېر شاعرانه خاندان کې د ژوند دی. دا راته ووایه چې پریشان خټک ستا تره دی، پردل خټک ستا تره دی، ډېر لوی خلک به ستاسو کور ته راغلي وي زما په خیال، د شاعرانو د اردو، پښتو، انګریز څوک دې لیدلي دي؟ خپل کور کې دې څوک لیدلي دي؟ بچه جي زما نه زیات خو ته د دې خبرې ګواه چې ته به په هغه محفلونو کې ناست وې. ما ته خو پته ده، ما خو دغه کور کې حمزه صاحب هم لیدلی دی، ما خو دغه کور کې باوجود د نظریاتي اختلاف و اجمل خټک هم لیدلی دی. لکه زه تا وایم چې تا څوک لیدلی دي ځکه چې زلمې پکې لوی شو دې محفلونو کې. بچه جي څومره پورې موږ د پښتنو خبره کوو، داسې مشران نشته چې هغه زمونږ کور ته راغلي نه یو نه شل ځله سل ځله راغلی دي. کلندر صاحب راغلی دی، حمزه بابا به راتلو، غني خان بابا به راتلو، اجمل خټک به راتلو. اجمل خټک باره کې خو پریشان صاحب دا شعر هم دی چې د اجمل بابا د اجمل لالا رکیب شوم څنګه چاره رانه کېږي، خدای خیر کې په مستی کې سناکاره رانه کېږي. بیا د افغانستان شعرا به ډېر په مینه راتلل او دلته به شپې هم کولې، دلته به ورځې به راتلل او بیا به پریشان صاحب افغانستان ته غوښتو. هلته به د هغوی سیمینارونه کېدل، د هغوی به فنکشنونه کېدل، د خوشانو به جشن به کېدو، هغې ته به هغه تلو. باوجود د پاکستاني نوکرۍ به افغان دولت او افغان لیکوالو سره د پریشان خټک رابطې او مینه مضبوطه وه. داسې مینه وه چې هغې دا صرف مینه نه، دا خو وینه لکه وینه شامله ده که نه. دې نه علاوه بچه جي د پاکستان چې څومره لوی لیکوال دي لکه عطاالحق قاسمي شو، امجد اسلام امجد شو، وحید قریشي شو، جمیل جالبي شو، مولانا کوثر نیازي شو. یعنی زه تاته څه نومونه واخلم، مانه یعنی داسې سړی په پاکستان کې به ډېر کم پاتې شوي وي چې هغه د شعر و ادب سره تعلق وي او زمونږ کور ته نه راغلی. ایون دا چې د ایران او د بابا راتلل، د هندوستان جګرنات آزاد چې کوم دا راغلی و، هغه سره پوره وفد د هندوستان نه راغلی و. دغه یونیورسټۍ کور کې R10 کې یو لویه روټۍ پریشان صاحب کړی وه. دا رضا همداني دي، فارغ بخاري دي، خاطر غزنوي دي، محسن احسان دي. دا ټول چې کم دي دا مشران اوس نشته دی، د خاورو صادرونه اغوستي دي، خدای پاک دې دوی د خاورو سره وبخي. دا په محفل کې موجود وو. انیمیر شمل چې کومه ده هغه دغه نه راغلی وه، جرمني نه راغلی وه. ضیاءالحق چې دی هغه پریشان صاحب ته حواله کړی وه. د جنوبي اضلاعو صدر ضیاءالحق چې کوم دی هغه پریشان صاحب ته حواله کړی وه. د جنوبي اضلاعو دغه یې پې کړی وه، دوره یې پې کړې وه، د هغه ځای شوراو د باو سره خبرې کړې وې، د ملکانانو سره ملاو کړې وه. هغه چې واپس راغله نو صدر ضیاءالحق ونه تپوس وکړو چې دوره دې څنګه یې وکړه، اوس عام لیکواله نه وه. نو هغه ورته وی چې زه ما ته خو پریشان خټک صاحب اوس پاکستان وښو. مطلب خټک صاحب لکه ستا د کور او خاندان
زه خو وایم چې د پښتو سینګار د خوشحال بابا د وخت د هغه او د هغه بچو کړی دی خو دلته پښتونخوا کې دې دور کې پښتو ستا په کور کې یعنی د پریشان خټک او د پردل خان خټک بابا په کور کې سینګار شوی ده او په حقیقي معنو کې د بهر ملکونو سره د دې تعارف شوی دی آباد حسن خټک صاحب پریشان خټک یو چمن کرلیو د پښتو ته د دې چمن د سر ګلی نور هم ستا په خاندان کې د پریشان خټک او د پردل خټک باندې هم راته دوه خبرې وکړه په خدمات او کتابونو بیا د هغې نه پس راته دا خبرې وکړه چې ستا په شمول نور هم دې خاندان کې نوي نسل کې څوک ادب سره تړلی شته او که نشته تر اجاز خټک ډاکټر اجاز خټک پورې راته خبره وکړه بچه جی د پریشان خټک صاحب یا د پردل خان خټک صاحب د خدماتو به درته زه څه دغه بیان کړم دغې خو یو دنیا متعارفه ده د هغوی د خدماتو که په ادبي لحاظ وای او که په سماجي او په سرکاري لحاظ اکاډمي ادبیات چیرمن هم پاتې شوی پریشان صاحب د ډېرو عهدو مشر پاتې شوی دی د پښتو ډپارټمنټ چیرمن و د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر و د ګومل یونیورسټۍ وایس چانسلر و د آزاد کشمیر یونیورسټۍ وایس چانسلر پاتې شوی دی د اکیډمي اف لیټرز اکادمي ادبیات پاکستان چې ورته وایي د هغې چیرمن پاتې شوی دی د یونیورسټي ګرانټس کمیشن چیرمن پاتې شوی دی بله یو محکمه وه په اسلام آباد کې هغه هم د سره وه بیا د مشیر پاتې شوی دی د تعلیمو چې عهده یې د وزیر برابره وه نو دا یعنې د هغه دومره ډېر خدمات دي بیا تاسو ته ښه معلومه ده چې هغه چې د پښتو دپاره کوم کارونه کړي دي لکه په پښتو کې پی ایچ ډي نه وه پریشان صاحب لګیا شو چې دې کې به زه پی ایچ ډي کلاسونه کولاوم زمونږ په دې پېښور یونیورسټۍ کې د غیرو پښتنو یو ټایم کې راج ډېر و هغوی به د دې خبرې مخالفت کوو او ځینې پښتنو هم د دې خبرې مخالفت کوو چې په پښتو کې لومبی پی ایچ ډي نشته دی لہذا پی ایچ ډي کلاسونه به څوک اخلي نو پریشان صاحب ډېر په غوسه کې او ډېر په زور سره ورته ووایي چې د تاسو چې ساینس والا څومره ناست دی تاسو ما ته دا ووایئ چې څومره کتابونه چې ما لیکلي دي تاسو ټولو دغومره کتابونه لیکلي دي واه او په پښتو کې پی ایچ ډي او په پښتو کې تعلیم د دې نه ډېر مخکې افغانستان کې و بیا ورته بله خبره دا وکړه چې تاسو ما په دې پوه کړئ چې د لومبی پی ایچ ډي چې جوړېدو دا د مور نه پی ایچ ډي و د بل خو استاد خو یې نه و که نه خو پی ایچ ډي شو بیا پی ایچ ډي نورې پی ایچ ډي پیدا کړې اوس الحمدلله تا ته ښه معلومه ده چې پښتو په مختلفو اړخونو باندې خلک لګیا دي پی ایچ ډي کوي او دا ژبه او دا ادب چې کوم دی دا مخ په وړاندې روان دی دا د پریشان صاحب یو یونیک کمال و چې دغه شی په دغه کې انټروډوس کړو دې نه زه په لومبي ځل وکشه خټک صاحب رښتیا درته یم چې دا زه په لومبي ځل پوه شوم او خبر شوم چې دا پی ایچ ډي په پښتو کې هم د پریشان صاحب کمال دی چې هغه متعارف کله په لومبي ځل باندې دا خو بالکل لکه دی رڼا ورځ غوندې ښکاره ده بله ده چې تا ته معلومه ده ته په دې پېښور یونیورسټۍ کې ګرځېدې پښتو اکیډمي او پښتو ډپارټمنټ په یو استبل کې پراته وو پریشان صاحب په هغې باندې بغاوت وکړو چې بی ته نورو هغه ته شعبو ته د محلونه جوړوي پښتو دې د انګریزانو په استبل کې نو د هاشم خان هغه وخت کې وایس چانسلر و
نو هغه ورته وایي چې یاره پریشان صاحب په اسلام آباد کې میټینګ دی ته به هلته لاړ شې هلته به تقریر وکړې هلته به هغوی نه وغواړې نو پریشان صاحب لاړو هلته کې بغاوت هم وکړو هلته کې ډېر دغه وکړو احتجاج وکړو هغوی ته یې ووایي چې وایي زه په داسې سیمه کې پروت یم چې د بارډر په هغه غاړه باندې یو ماشوم سره کتاب دی د پښتو د افغانستان دې طرف ته هلک سره د اردو کتاب دی هغه بیزې ته بیزا وایي موږ ورته بکري وایو نو هغه هلک د هغه نه تپوس کوي چې دا خو بیزا ده دا زما هلکه مو ته وایي چې دا بیزا ده خو دغه چې دی بیا ورته چې ته بکري ورته ولې وایې وایي چې ما په کتاب کې زما په نصاب کې بکري ده وی ما دپاره خو ډېره اسانه ده چې که تاسو زما هغه ته زما شعبې ته زما ژبې ته په پاکستان کې دغه نه ورکوئ اهمیت نه ورکوئ نو ما دپاره خو څه ګرانه نه ده خو بډر هغه وغواړئ یا بډر دې غاړې باندې هغې باندې پریشان سي باندې مقدمه هم جوړه شوه بغاوت به وکړم واه څومره نره خبره هغه وخت کې پاکستان چارواکو ته کړې هغې باندې په هغه باندې مقدمه هم جوړه شوه تا ته به دې خبرې پته وي چې په هغه باندې 52 مقدمې د پښتو په سر باندې قایمې شوې وې او بیا چې هغه کله جیل ته لاړو پریشان صاحب چې کله جیل ته لاړو نو هغه څه قصور کړی و یعنې په نوکرۍ کې هغه یې جیل ته واچوه هغه یې الزام یې پې دا ولګو چې تا حیات محمد خان شرپاو قتل کړی دی خو د هغه قصور صرف دا و چې هغه د پښتو ژبې دپاره خپل آواز اوچتو د پښتو ژبې دپاره د هغه خپل ځان وقف کړی و د جیل سپوږمۍ د هغه نظم دی د جیل سپوږمۍ دا زما ډېر خوښ یو پښتنه کوچې په تڼا کې د هغه په کتاب تڼا کې دی او یو د جیل سپوږمۍ غالبا په هغه 2 ملالې سترګې کې د هغه نظمونه دي ښه د نوي نسل کې څوک شاعران دي نوي نسل کې بچایي پښتو چې دا که نه پښتو زمونږ د ښځو او نرو دا زمونږ د کور ژبه ده د مینې ژبه ده او دې ته زمونږ ټول نسل چې کوم دی دا وقف دی دا چې موږ تاسو ته احترام لرو دا چې موږ تاسو ته احترام لرو دا چې موږ ستاسو قدر کوو د دې وجه هم دا ده چې ستاسو د ټول کور ډېر لوی خدمات دي ژبې ته ډېر لوی خدمات دي ځکه چې زما هم هلکتوب ستاسو کور کې تیر شوی دی تیږه وایي تیر شوی دی که نه بلکل زما هم هلکتوب ټول تقریبا ستاسو کور کې تیر شوی دی زه هم د پریشان خټک او د پردلف خټک د فکر سپن کې یم ښه نو څوک دي لکه زنانو راته خیر دی مه وایه اوس د نرانو کې څوک دي د پریشان صاحب مشر زوی دی جاوید حسن ډاکټر دی میډیکل سپیشلسټ دی هغه په پښتو کې کتاب موجود دی ښه کتاب چاپ شوی کتاب څه نوم یې دی جټکې نوم یې دی جټکې هغه انقلابي شاعر دی د پښتو ډېر شیدایي دی ډېر مین دی پې او ډېر زه به دا وایم چې مجنون دی د دغه ژبې هغه بل زوی دی خوشحال خان فوج کې میجر و راوتی دی هغه په دواړو ژبو کې شاعري کوي په پښتو کې ها په اردو کې ها خو په پښتو کې ډېره کوي اردو کې لږه کمه کوي د پردل بابا زوی پروفیسر ډاکټر اعجاز ګندهار یونیورسټۍ وایس چانسلر هغه 3 کتابونه دې وخت کې چاپ دي یو په انګریزۍ کې 2 په اردو کې او یو د پښتو کتاب را روان دی یو د انګریزۍ اوس بل کتاب را روان دی داسې ټول زموږ تقریبا موږ چې خپل کور کې کینو که نه موږ کله کله یو بله دلچسپه خبره درته دا وکړم چې موږ خپلو کې هجوګویي هم کوو چې څوک چا کې لږ ونه دغه ووینو که نه
نو بس بیا هجوګوی هم کوو، یو باندې شعر وایي هغې باندې بل وایي بیا بل وایي بیا بل وایي. موږ دې کې دومره تکړه یو. ډېر ښه د پریشان خټک رښتیا چې د خوشحال خټک د شعر د اسمان هغه ستن ده چې نن پې د پښتو ټول عمارت ولاړ دی. آباد خټک صاحب ټول عمر د پښتو له کار وکړو، تنظیمونه ورانول او جوړول او جلسونه ویستل او مشاعرې کول او سیمینارونه کول او ښه ډېر کار دی وکړو. کتاب دی ولې تر اوسه رانغو، د زمانو نه لګیا یې د 4-15 کالو نه خو زما او ستا یارانه ده، د زمانو نه پښتو کې لګیا یې، د پښتو په دې کاړه کې شاسواري کې. کتاب دی ولې تر اوسه چاپ نه شو؟ مونږ در سره دومره غیږې غیږې کتابونه چاپ کړل، څه دارنګې د راس خبره وه چې ستا کتاب تر اوسه رانغو. آیا ناراستي وه؟ غریبي خو دې هم نه وه. د شاعرانو خو که کتاب نه چاپ کېږي، غر فضل احمد ځکه خپل دیوان اوسېدلو د غره ګلونه چې کتاب وسې نه و. ستا خو وس هم شته، د لوی کور لوی خاندان سړی، که تا خو غوښتې نو د اکاډمي ادبیات چې پریشان خټک چیرمین و، د اکاډمي ادبیات د سوري لاندې د خپل لسګونه کتاب، نو ولې لکه څه مجبوري ده چې تر اوسه د کتاب رانغو؟ بچه جي تا ته معلومه ده چې زما خو د بچپن نه ناسته پاسته ملاسته تلل راتلل اجرا جومات هر څه په شعر و ادب کې تیر شوي دي چې موږ سترګې غړولې دي، خو په کور کې مو یا کتابونه لیدلي دي یا مو شاعران لیدلي دي. څومره پورې چې زما د کتاب تعلق دی دې کې هېڅ شک نشته. تا بالکل درسته خبره وکړه چې نارستي وه او که څه نارستي پکې هم شامله ده. خو اوس ته د یو کتاب خبره کوې، انشاءالله چې تر اوسه خو زه وزګار نه وم، زما سرکاري مصروفیات داسې وو، زما خپل ذاتي مجبورۍ داسې وې چې لکه د مثال په طور باندې ما یو زوی چې و هغه بیمار شو، داسې په لاعلاجه مرض بیمار شو چې هغه هېڅ علاج نه و، هغه وفات شو. هغه به یو هفته په کور و، 2 هفتې به په هسپتال کې و. بیا هغه چې وفات شو هغه پسې مې بل زوی بیمار شو، هغه سیم بیماري وه، یو رنګې بیماري وه، هغه 19 کاله د هغه دغه صورتحال و. نو زه داسې په مجبورۍ کې ګیر شوم چې زما کتاب طرف ته اړو دیان پاتې نه شو. دیان خو به د ما وخت په وخت را ګرځولو که نه، ما خو به درته ما او سنګین به درته وخت په وخت جړا کوله چې کتابونه چاپ کا. دغه خو ستاسو بالکل ستاسو تنبیه وه، ستاسو مینه وه ما سره، دغه خو دغه مجبوري او سرکاري مجبوري مې هم وه. بل څومره پورې چې پریشان صاحب خبره تا وکړله چې هغه اکاډمي ادبیاتو چیرمین و، هم تا کتابونه چاپ کوی شول، دې کې هېڅ شک نشته. خو د هغه یو دا کمال و چې مونږ په دې خپل بچي خپلوان د دفتر په دروازه نه دي پرېښي. هغه وی چې دې دفتر کې یوازې زه ښه یم، ځکه چې که دغه هغه و چې بچي یا خپلوان چې دفترو ته روان شي نو هغې کې نور بګاړ هم پیدا کېږي. نو دغه وجې نه مونږ هغې ته نه پرېښودو، دغه خو سوال نه پیدا کېدو، خپله مې وس کېدو. انشاءالله اوس ته د یو کتاب خبره کوې، 10-8 کتابونه به راځي او ته په هغې باندې سریزې هم لیکې، د هغې به ته ایډیټینګ هم کوې. الله دې وکړي خو د پښتونخوا د غږ ملګرو ګواه اوسئ چې خټک صاحب وعده وکړه چې زما به کتابونه چاپ کېږي. دا ښه شاعر دی، ښه ادیب دی، ډېرې مقالې لیکلي، ډېرې څېړنې کړي، ډېرې پلټنې کړي دي. نو دا ورکېدل نه دي پکار. پکار دا ده چې دا کتابونه د کتاب په غېږ کې محفوظ شي. خټک صاحب تنظیمونه دې ډېر جوړ کړي وران کړي دي. ننګیال ادبي ټولنه یو نوم و د یو، دا ننګیال ادبي ټولنه ته باني د دې پاتې شوې. دا کله جوړه شوې او دې کې څوک وو؟ بچه جي ننګیال ادبي لیکوال چې کوم و
دا غالبا چې یا خو 4 اتیایم یا 15 اتیایم دې کې یعنې نن 14 کاله مخکې وړاندې تقریبا دا داسې کار وشو چې زه او سنگین دا بتلو د عارف سنگین د پیریانو ډولۍ چې د چا کتاب دی زه او عارف سنگین بتلو د مضافاتو کې مشاعرو ته خو هغه داسې و چې کله کله به زموږ مزاج ته پرېوته زه کله به پرې نه وتو نو موږ خپل منځ کې دا فیصله وکړله چې یو داسې تنظیم جوړول غواړي چې هغې ته هر څوک بلا ججک راتلی شي او د پښتو شعر او ادب ملګري چې کوم دي هغه دا نه محسوسوي چې مونږ یو غیر ځای ته لاړلو یا دغه ځای ته ځو یا دغه ځای ته نه ځو نو مونږ دا سوچ وکړو مونږ خپل منځ کې کېناستلو دې نه مخکې به مونږ غیر دغه چې کوم دی منظمې مشاعرې کولې په دې پېښور یونیورسټۍ کې تاسو به هم راتلی صاحب شاه صابر به هم راتلو دا میاګان به وو دا ډېر ملګري زمونږ چې کوم هغه په دې چمنونو کې په دغه کې مونږ کولی بیا چې دغه هغه زمونږ خیال راغی چې ننګیال ادبي لیکوال تنظیم جوړو نو مونږ کوشش مونږ دغه وکړو صلاح وکړله چې آیت الله خټک اسیر منګل ګوهر رحمان راز لطف الله خیال محمد رحمان خټک حاجی نواب خان کوم هغه د مردان والا حاجی نواب خان او اوس کتاب هم چپ شوی دی چې زخمی حالاتو په ذکر کوم تاسو ما په سریزه ډیره اوږده لیکلې ده تاسو په ډیره اوږده سریزه لیکلې ده او هغه ورسره نصر الله خان سهار وخت دی او بخي هغه اوس وفات شوی دی نو موږ په دې کینټ نمبر 1 سکول چې کوم دی دغه ځای کې پیښور صدر لومبی سکول انګریزانو د وخت چې کوم سکول دی دغه ته مخامخ یو 5 سټار هوټل دی په دې کې موږ لومبنۍ غونډه وکړله خو دا ملګري ما او عارف سنگین راټول کړل نو بیا لومبنۍ غونډه مو وکړله هغې کې مو صلاح وکړله چې بی موږ داسې یو تنظیم جوړول غواړو ته په دې تنظیم کې څه وې دغه وخت خو لا موږ دغه جوړ شو کله عہدیدار زه پکې جنرال سیکرټري پاتې شوی یم زه پکې نایب صدر هم پاتې شوی یم او صدرت ما ځکه نه کوو چې آیت الله خټک مشر و یعنې ما ته ملګرو ووې خو آیت الله خټک د دې زموږ نه مشر و نو موږ د هغه د احترام د وجې نه اوس د خټک صاحب لسیزې مخکې یو لوی تنظیم تا جوړ کړی د ټولې پښتونخوا په سطحه دی جوړ کړی څه نوم و د هغه تنظیم دا کم دغه تنظیم نوم مو د پښتنو مرکه د پښتنو مرکې کې د ټولې صوبې شاعران ادیبان زموږ دا خیال و چې دا به موږ سره مرسته کوي دا به راتلل هم موږ سره مرسته کړې هم ده او دې کې موږ یو ډېر غټ سیمینار هم کړی دی د مورنو ژبو په حوالې سره ډېر کامیاب سیمینار تلی او ډېر ښایسته ښایسته مقالې پکې ویلې شوې وې خو موږ ته خدای پاک دا توفیق را نه کو چې هغه مقالې موږ چاپ کړې وای ما هم دارنګ یو 40-50 سیمینار کړي دي پښتو بدقسمته ژبه ده چې د دې بچو سره ارث شته خو پیسه ورسره نشته کم هغه بچي چې پښتو سره مینه لري هسې خو پښتنو سره ډېرې زیاتې پیسې دي ما چې څومره سیمینارونه کړي دي هغه یو کتاب هم د احمد شاه بابا د سیمینار نه بغیر نه دی چاپ ښه نو خټک صاحب ښه ننګیال ادبي لیکوال یو لوی تنظیم یو ښه تنظیم ما د دې غونډو کې ګډون کړی دی دا څنګه تنظیم تا ویل صرف تر پښتونخوا محدود و که نه هغه وخت کې خو افغان انقلاب راغلی و لوی لوی دانشوران او پوهان او لیکوال دلته راغلي وو دوی هم پکې ګډون به کولو د بره پښتونخوا پښتنو ملګرو بچجي دا تنظیم چې کوم دا اصل کې د لره پښتونخوا او د بره پښتونخوا د دواړو تنظیم و
بلکې د دواړه تنظیمونو یو دا د دواړو سیمو تنظیمونه وو. په دې کې حبیب الله رفیع، په دې کې پسرلی صاحب، په دې کې سمیم صاحب، په دې کې نور ملګري چې کم دي د افغانستان دا به راتلل. زموږ د پښتونخوا چې څومره مشران دي دا به هم ودا راتلل. دا یو داسې د دواړه داسې اوچت تنظیمونه خدای پاک جوړ کړي وو چې دې کې زموږ ټول مشران راتلل او ټول پښتانه به ډېر په مینه راتلل. پښتونخوا ته چې راغلی وې یو نظم دی ویلی و هغه وخت خو د کرونا خو ټوله دنیا کې ده، ټوله دنیا یې نیولې ده، خو هغه وخت کې لږه غونتې ډېره زیاته تیزه وه. مونږ به چې یو بل سره لاس میلاولو نو لاس به هم نه میلاولو، لږ دا رنګ به هم کړ، چا به دا تندی دا رنګ کو، چا به د لرې نه دا رنګ کول، نمسکار نمسکار. اوس خو نور دنیا کې هماغه یره شته، خو پښتونخوا کې هغه نقابونه هم ختم شول، هغه یره هم ختمه شوله. دې وجه دا ده چې غریبي در سړی خپل روزګار له ووتو، په کلونو خو څوک کور کې نشي. هغه نظم ملګرو ډېر خوښ کړی و. اوس هم د کرونا حالات دی هغه نظم د پښتونخوا هغه کې شامل کړي. بچجي ما خو وی چې زه به بل وایم. نه بس دا زما تاسو خواهش دی نو دا به زه ستاسو په خواهش وایم. کورونا وبا نس علاج لري او نه یې څه دوا راغلی، نه څه علاج لري او نه یې څه دوا راغلی. په نړیوال کلي کې داسې یو وبا راغلی، په نړیوال کلي کې داسې یو وبا راغلی. نه څه علاج لري او نه یې څه دوا راغلی. په نړیوال کلي کې داسې یو وبا راغلی، په مخه ځي څوک یې هم بند بنا کولی نه شي، په مخه ځي څوک یې هم بند بنا کولی نه شي. په امریکا، په اروپا، په ایشیا راغلی او نه یې سره هم زړه کې شته او نه څه ترس لري، نه یې سره هم زړه کې شته او نه څه ترس لري. تر پوزې ترې ولا ټوله دنیا راغلی او مین د یو بل بېلوي د ځان ځانی نښه ده. واه ډېره ښه مصره، مین د یو بل بېلوي د ځان ځانی نښه ده. بېشکه مین د یو بل بېلوي د ځان ځانی نښه ده. د محبت قاتله توره یو بلا راغلی، د تنهایی په قید کې ګټه ده د ځان و جهان، د تنهایی په قید کې ګټه ده د ځان و جهان. د تنهایی په قید کې خدای گو چې بقا راغلی. او بل شعر دی چې مونږ به له دې امتحان هم الله په خیر وباسي، مونږ به له دې امتحان هم الله په خیر وباسي. بل امتحان چې یو ځل بیا په پښتونخوا راغلی او پښتنو هم د محبت معیار بدل کړو ورته، پښتنو هم د محبت معیار بدل کړو ورته، د محبت معیار بدل کړو ورته. د لرې لرې په زړونو کې وفا راغلی او احتیاط کوئ خو حوصلې ملګرو ونه بایلی، احتیاط کوئ خو حوصلې ملګرو ونه بایلی. تورو تیارو پسې همیش له سپین سبا راغلی. او اخري بند کتا ده د خدای په لوی کرم به کېږي نور په هیڅ نه کېږي، د خدای په لوی کرم به کېږي نور په هیڅ نه کېږي. ابا د لاس پورته کوه وخت دعا راغلی. ډېر ښه ډېره مننه قدرمنو ملګرو. داو آباد حسن خټک، داو د نن لیکوال، داو د پښتونخوا غږ کې د نن صحرا. انشاءالله چې د پښتو د ژوند بقا او ښایست دا یون به همداسې جاري وي، د پښتو د مینې د رنګونو دا سفر به همداسې دوامدار پاتې کیږي. هر هفته هر اونۍ به د نو ملګرو سره راځو. اوس
اجازت غواړم د لوی الله په امان. دا د زړه دنیا نیمګړې بم شل شي د جانان که بیا زما په لور کتل شي زباد بے صفات صدخائیس کرم کتابنائی پیو ادا لکل شی د کبر جنو پکانو چې نازیدلا تللا د کبر جنو پکانو چې نازیدلا تللا نشد حسن لسترګو سسیدلا تللا نشد حسن لسترګو سسیدلا تللا د کبر جنو پکانو چې نازیدلا تللا نشد حسن لسترګو سسیدلا تللا نشد حسن لسترګو سسیدلا تللا